دا یو ورور سوال کړی دی او دا هم ډېر فایدهمند سوال دی. هغه دا چې وي بعض کسان دا وایي چې دعا کله غواړي او څومره عاجزي پکې وکړي نو ښه ده. نو د عاجزۍ یوه طریقه دا ده چې انسان په زنګنانو راپرېوځي. پوه شو په زنګنانو راپرېوته؟ په زنګنانو سره څنګه کښېني؟ نه نه رکوع نه ته کښېنه په زنګنانو کوږ مات کړه. اوچت شه نه زنګنان به نه اوچتې ته اوچت شه. دا خیال دې که نه اوس هم نه پوه. نو یو کس وي چې الله ته داسې هیئت کې کېناسته چې تا زنګنان په ځمکه راګوري او ته داسې اوچتې. اکثر دا بدنې چې ډېر غټي که نه دی په تحیت نشي کېناستی نو دغه اوچت شوی. اوس هم ذهن کې راله وایي داسې الله ته لکه دعاګانې غوښته دې کې عاجزي ډېره ده. دا مسله صحیح ده که نه؟ جواب د آیت کې مختصر لکه چې وخت ختم دی. مستحب طریقه دا ده چې دعا کې عاجزي وشي، الله ته لاس اوچتول، الله ته عاجزي راښکاره کول، خپله کمزورتیا بیانول، قبلې ته مخ کول، دا مستحب دي. مستحب ته وایي که ته قبلې ته مخ نه کړې نو څه خبره نه. هر چې په دې هیئت سره دعا غوښته دې باره کې دوه حدیثونه راغلي چې رسول وسلم دا کار کړی دی. عبدالله بن عباس وایي چې ما هبت ریح قط الا جث النبي صلی الله علیه وسلم علی رکبتیه. کله چې هم تیزه سیلۍ راغله رسول وسلم په زنګنانو باندې دغسې راپرېوت او دعا به یې غوښته. خو دا روایت سندن کمزوری دی. یو امام طبراني راوړی دی، هغه روایت هم سندن کمزوری دی. د امت مشران چې کوم دي علما د هغوی نه په صحیح سند سره نقل دي چې بعضو پکې کله ناکله په دې طریقې سره دعا غوښتې ده الله. نو خلاصه دا ده که چېرته سړی کله ناکله الله ته د ډېرې عاجزۍ راښکاره کولو لپاره دا کار وکړي نو دې کې به حرج نه وي. خو د دې نه به عادت نه جوړوي. ځکه کله دې ته عادت جوړ کړو نو بیا داسې ښکاري لکه ته چې دې ته سنت طریقه وایې. ورسېدې پکې نه. نو اوس کله ناکله یو سړی الله ته ډېر عاجزي کوي او په دغه هیئت کې شي چې بس الله زما د عاجزي ویني او په ما رحم وکړي، نو کله ناکله بس خبره نه وي چې د امت مشرانو نه ثابت دی او صرف داسې منع پرې نه ده راغلې. خو دومره ده که چېرته هر وخت دعا غواړي او دا کار کوي نو بیا خو دې نه یو قسمه د سنت طریقه جوړوي. دغه نه دي کول پکار. الله دې موږ پوه کړي په دین باندې او الله رب العزت دې زموږ نه، زموږ د معاشرین او زموږ د قوم نه او عموما د مسلمانانو دې الله جهل ختم کړي او الله رب العزت دې موږ له توفیق راکړي چې د قرآن او د حدیث په رڼا کې ژوند تېر کړو د مرګه پورې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.